اسلام کے چراغ بجھانے کا غیروں کا یہ ہے مشن رہا، اسلام کے چراغ بجھانے کا غیروں کا یہ ہے مشن رہا۔ ان چٹائیوں پہ بیٹھنے والوں نے ہر دور میں اس کی حفاظت کی۔ غیروں سے گلہ ہم کیوں کریں، اپنوں نے ہمیں پہچانا نہیں۔ غیروں سے گلہ ہم کیوں کریں، اپنوں نے ہمیں پہچانا نہیں۔ جب لوگ آرام سے سوتے رہے تو انہوں نے شب بیداری کی۔ غیروں کا ستم کیا کم ہی تھا، اپنے بھی مقابل بن بیٹھے۔ غیروں کا ستم کیا کم ہی تھا، اپنے بھی مقابل بن بیٹھے۔ پر انہیں صرف یہ سبق ملا، ہر ظلم کے بدلے دعائیں دی۔ درود شریف کوئی اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمو عزت مندو زمندہ بندہ زمندہ راجمہ کے دل دے اللہ جل شانہ قبل دربار کے قبول و منظور کی۔ ددے مسجد اور ددے مدرسے دا منتظمینو دا خدمت کون کو پکم شکل کیونچہ خدمت کئی اللہ جل شانہ دی دا خوی دا خدمت دا خوی دا استڑے دا خوی دا مندہ کرلا سر زمندہ پخبل دربار کے قبول و منظور کی۔ دا قیامت تورز دے اللہ جل شانہ زمون دا پارا دا دوی دا پارا دا دیزے کے دراجم کے دو دا کم ترتیب چاہی کڑے دے اللہ جل شانہ زمون دا پارا دا نجات اور دا مغفرت ذریعے جوڑے گی۔ توجہ سر دے پاہو رکھا تاثر وقت دیر واقش استڑے شکر منگیے کوئی اوسو خبر عرض کو تقریباً ہر کال الحمدللہ دے بانے دا اللہ پاک شکر دے زمانت لے کر آفدن کی اور تاسو سر خبر اتری کی نننے میں سر خبر ہے پکینے بھی وہ دیاد دہانے پر دو زان دا پارا استاسو دا پارا سنگا چا اللہ جل شانہ ارشاد فرمائی وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اے مومنان و تاسو پل منس کے یو بل سر مذاکرے کوئے دا دین دا ایمان دا اسلام دا عقیدے دا عمل دا شریعت دا دین یو بل سر خبر اتر کوئے دا دین مذاکرے او یو بل دا یاد دہانی کوئے دا مومنان و تنفع ورکی زمیزت مندو منگور پدی پورا کائنات کی دا سمر نظام چا اللہ جل شانہ جڑکڑے دی دا دی نظام دا دی کائنات ہر مخلوق چا اللہ جل شانہ طرف نے پیدا شکے دے ذرہ ذرہ دا ذرے پر شکل کے دے ورکوڑے دے کہ غٹ مخلوق دے ہر یو مخلوق دا یو مقصد دا پارا پیدا شکے دے بے مقصد پدی کائنات کی یو اسی ظہون نے چلا یو اسی ہم اللہ جل شانہ بغیر مقصد نہ چاہی کے فائدہ نہیں آغا سے حکمت پا بنیاد باندھنے بھی دا سے یو شیم جدے اللہ جل شانہ پیدا کیا خو بیشمیر شیان دی بیشمیر مخلوقات دی دا ہر یو چیز زان زان دا پیدائش مقصد دے ہر یو چیز دا خپل فائدے ورکول دا پر اللہ پاک پیدا کر دے و اللہ پاک دا تمام مخلوقاتنا با اجتماعی شکل کی مجموعی شکل کی یو ارشاد فرمائی کہ دا دیر طول کائنات بیا مجموعی شکل کی دا پیدا کے دو مقصد سے دے اللہ پاک فرمائی لمنے پارا کی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا اللہ جل شانہ آغازات دے چھے پدے زمکہ کے پدے کائنات کے پدے نظام کے کم چمونتا نظر باندھ رازی سمر شیانم چا اللہ پاک فرمائی ما پیدا کرے دی دا ستاسو بکار دی خلقا لکم ستاسو دا فائدے دا پار ما پیدا کرے دی ما فی الارض عموم دے بکے سم چی پزمکہ کی دی اور بیا نور تاکید دا پار فرمائی جمیعاً دا طول شیان ہر یو چیز اللہ جل شانہ زموستا دا خدمت دا پار پیدا کرے دی اللہ جل شانہ دا دے شیان ضرورت نو انسان نو دنور ضرورت نو نورم نو انسان نو دستومیو دستور ضرورت نو اغا نو انسان نو دا آسمان
ضرورت نو آسمان نو انسان نو د ځمکې ضرورت نو ځمکه نه وه انسان چې نو د هوا ضرورت نو هوا نه وه انسان نو د اوبو ضرورت نو اوبه نه وې یو شی په دې کائنات کې موجود نو کله چې انسان نو الله جل شانه موجود الله پاک دغه شیان ضرورت نو الله جل شانه چې کله د انسان د پیدا کولو اراده وفرمایله د انسان د تخلیق او د ابتدا اراده وفرمایله د انسان د ضرورت پوره کولو لپاره د انسان د خدمت کولو لپاره الله جل شانه ځمکه د فرش په شکل کې پیدا کړه د انسان د خدمت کولو لپاره الله جل شانه آسمان د چت په شکل کې پیدا کړ الله جل شانه د انسان د خدمت لپاره په دې کائنات کې هواګانې وچلولې د انسان د خدمت لپاره الله جل شانه نور پیدا کړ د انسان د خدمت لپاره الله جل شانه سپوږمۍ پیدا کړه د انسان د خدمت لپاره الله جل شانه د اسمان نه اوبه ورولې د انسان د خدمت لپاره الله جل شانه د ځمکې نه سبزیان پیدا کړي میوې پیدا کړي اوبه پیدا کړي غرونه پیدا کړي ونه پیدا کړي دا پورا کائنات الله جل شانه د انسان د خدمت لپاره پیدا کړ دا د انسان ضرورت الله جل شانه مخکې نه دا کائنات سجو کو دا کائنات پیدا کړ او بیا په انسان د شهزاده او د یو زلمی او یو دلهې په شکل کې دنیا ته راوړل زموږ عزتمندو دا پورا کائنات زموږ ستاسو لپاره پیدا شي او سوال پیدا کېږي چې زموږ ستاسو تخلیق څه لپاره شوی دا د سوال خبره دا د سوچ خبره ده چې دا دومره لوی آسمان مو ته لپاره پیدا شو دا دومره لوی ځمکه مو ته لپاره پیدا شو دا دومره لوی نور مو ته لپاره پیدا شو دا د ستورو نظام الله پاک مو ته لپاره وچلو دا د هواګانو نظام مو ته لپاره پیدا شو دا د اوبو نظام مو ته لپاره پیدا شو دا په لکونو کروڑونو اربونو کربونو فرشتو خدمت کې چې ولګېدې دا زموږ ستا لپاره الله پاک ولګولې نو دا دومره لوی کائنات زموږ ستا لپاره الله پاک پیدا کړ اوس د سوچ خبره ده او دا سوال پیدا کېږي چې زموږ ستا تخلیق څه لپاره شوی دی دې لپاره چې زه دنیا وګټم دې لپاره چې زه ځان له بنګله جوړه کړم دې لپاره چې زه ځان له ښکلې ښکلې ګاډي والم دې لپاره چې زه ځمکه ډېره کړم دې لپاره چې زه بچي پیدا کړم دې لپاره چې زه ښه جامې واغوندم دې لپاره زه ښه خوراکونه وکړم دې لپاره زه بیلنس زیات کړم دې لپاره زما پیدایش شوی دی نو هرګز نه دې لپاره زموږ ستا پیدایش نه دی شوی نو د څه شي لپاره شوی الله جل شانه د هغې بیان هم فرمایلی په قرآن د پوره کائنات د تخلیق د جوړولو مقصد دغه دی زموږ ستا خدمت هر یو شی زموږ ستا خدمت کې لګېدلی دی هر یو شی سار نه واله ماښامه پورې ماښام نه واله ساره پورې څومره نعمتونه مو ته باندې کېږي د الله پاک طرف نه خارج پرېږدو بهر به پرېږدو مونږ د خپل وجود ته سوچ وکړو زما په دې وجود کې یو یو اندام د څومره قیمتي دی څومره قیمتي چې د هغې قیمت دنیا نشي پوره کولی دومره قیمتي وجود الله جل شانه ماته راکړی دی دغه شان بیا به هر یو څیز ته چې زه ګورم هغه زما د الله په ما باندې یو انعام دی او احسان دی نو زه څه لپاره پیدا شوی الله به فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون څنګه چې د کائنات د تخلیق د مقصد د بیان په وخت کې د تاکید صيغه فرمایلی وه چې دا ټول کائنات ټول په ټوله ما ستا لپاره پیدا کړی دی انسان څه لپاره دی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دلته کې په دې آیت کې یو ګوټي کې استعمال شوی دی په اول کې وایي وما دا لفظ د ما خلقت الجن والانس بیا ورپسې دی الا ما او الا دا په دې آیت کې د دې آیت په مضمون کې تخصیص پیدا کړي تاکید پکې پیدا کړي څه فرمایي وایي ما د انسان او د پیری د انسانانو او د جناتو تخلیق صرف او صرف د بل څه لپاره نه صرف او صرف د خپل بندګۍ لپاره کړی دی
دا انسان د تخلیق مقصد دا دی چې د سترګې به د الله جل شانه د حکم تابع وي. د انسان د تخلیق مقصد دا دی د ژبه به د الله جل شانه د حکم تابع وي. د انسان د تخلیق مقصد دا دی د غوږونو اورېدل دا به د الله جل شانه د حکم تابع وي. د انسان د تخلیق مقصد دا دی د سترګو لیدل دا به د الله جل شانه د حکم تابع وي. د انسان د تخلیق مقصد دا دی د لاسونو نیول دا به د الله پاک د حکم تابع وي. د انسان د تخلیق مقصد دا دی د قدمونو اوچتېدل دا به د الله جل شانه د حکم تابع وي. د انسان د تخلیق مقصد دا دی د دماغ او سوچ دا به د الله جل شانه د حکم تابع وي. د انسان د تخلیق مقصد دا دی د انسان د وجود طاقت قوت صلاحیت استعداد دا به د الله جل شانه د حکم تابع وي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صرف او صرف زما بندگی دا اللہ جل شانہ فرمائی ته چې قدم اوچته سوچ پکې زما دا قدم چرته هغه طرف ته اوچت نشي چې زما رب مان ناراض شي. ته چې کوم طرف ته ګورې دغه وخت کې به دا سوچ کې زما دا سترګې هغه طرف ته ګوري چې په هغې سره زما رب زما نه ناراض شي. کله چې ته غوږونو استعمال کې هغه وخت کې به سوچ کې چې زما د غوږونو اورېدل دا د الله جل شانه د حکم خلاف نشي. کله چې په دماغ او سوچ کې نو دغه وخت کې به سوچ دا کې چې زما د دماغ او سوچ دا د الله جل شانه د حکم نه خلاف نشي. که ما باندې غم راځي په دغه موقع کې به زه د الله جل شانه حکم ته ګورم. ما باندې خوشحالي راځي په دغه موقع باندې به زه د الله جل شانه حکم ته ګورم. زه کور کې دننه ژوند تېروم هغې کې به زه د الله جل شانه حکم ته ګورم. زه د کور نه بهر ژوند تېروم هغې کې به زه د الله جل شانه حکم ته ګورم. زه خپل مور پلار سره ژوند تېروم هغې کې به زه د الله جل شانه حکم ته ګورم. زه خپلو بچو سره ژوند تېروم دې کې به زه د الله جل شانه حکم ته ګورم. زه خپلو کشرانو سره ژوند تېروم زه خپلو مشرانو سره ژوند تېروم دې کې به زه د الله جل شانه حکم ته ګورم. که زه خاوند یم زه به خپلې بیبي سره څنګه ژوند تېروم دې کې به زه د الله جل شانه حکم ته ګورم. زه به خپل ګاونډي سره څنګه ژوند تېروم دې کې به زه د الله جل شانه حکم ته ګورم. که زه په دوکان کې دوکاندار یم زه به د ګاهک سره څنګه پیش راځم زه به دې کې د الله جل شانه حکم ته ګورم. که زه ګاهک یم زه به د دوکاندار سره څنګه پیش راځم زه به دې کې د الله جل شانه حکم ته ګورم. اندر دا چې یو شوبه هم داسې نه ده د ژوند یوه لمحه هم داسې نه ده چې هغې کې زه د الله جل شانه د حکم نه خلاف لاړ شم. همدغه مقصد دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې د انسان د تخلیق مقصد صرف او صرف د الله جل شانه بندګي ده. زما عقیده به هغه عقیده وي چې زما رب څنګه غواړي. زما عمل د دغه عقیدې د درستګۍ نه بعد د الله جل شانه دا مطلوب عقیدې ساتلو نه بعد زما عمل به هغه عمل وي چې زما رب ما نه څنګه تقاضا کوي. ما چې کوم آیت تلاوت کړو الله پاک فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر. زما د په زمانې باندې قسم وي یا یو تفسیر مطابق زما د مازدیګر په وخت باندې قسم وي. الله جل شانه ته د قسم خوړو ضرورت نشته خو زما او ستا د فهم دپاره زما او ستا د پوهېدلو لپاره بطور تاکید ارشاد فرمایي دا بات کې چې کوم مضمون الله جل شانه بیانول غواړي د دغه مضمون او د دغه خبرې د اهمیت د اظهار لپاره الله جل شانه قسم خوري. والعصر زما د په زمانې قسم وي یا د زما د مازدیګر په وخت قسم وي. ان الانسان لفی خسر چې بېشکه تمام انسانان په خسران کې دي. یقینا تمام انسانان په تاوان کې دي. یقینا تمام انسانان په خساره کې دي. سوال پیدا کېږي یا الله څوک د خسران نه بچ دي یا الله څوک د نقصان نه بچ دي یا الله څوک د تاوان نه بچ دي. الله جل شانه ارشاد فرمایي چا کې چې څلور صفات دي هغه انسان د دې خسران نه بچ دی د دې نقصان نه بچ دی. او دا خسران او نقصان دې څه شي الله جل شانه د هغې بیان په 30 پاره کې فرمایي. قل اے زما پیغمبر او فرمایا خپل امت ته او فرمایا د خپل امت مالدارو ته او فرمایا د خپل امت غریبانو ته او فرمایا د خپل امت نارینو ته او فرمایا د خپل امت زنانو ته او فرمایا د خپل امت د هر دور انسان ته او فرمایا ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه چې بشکا راشه زدا ته بیان وکړم چې
خسران والا سوکتے نقصان والا سوکتے تاوان والا سوکتے زموستا سوچ خدا دے کم یو انسان کاروبار گئی کاروبار کے تاوان شمون کو دا نقصان دے پا کم شعبہ کے کم انسان لگیا دے پا آقا شعبہ کے داغا چے کم ہدف دے کم مقصد حاصلول دی کم مطلوب دے آقا دلاسنا فوت شی اگر ترلاس نشی مونگوی دا انسان ناکام شو اللہ جل شانو فرمائی نا زدر دوین حقیقی ناکام سوکتے حقیقی نقصان سشے دے حقیقی خسارو تاوان سشے دے فرمائی چھ سوک سبا دا قیامت پورس دا اللہ جل شانو پا دربار کی دا اللہ جل شانو مختا پا خسران کی شو پا نقصان کی شو دا چا پا بارکی چه دا جهنم فیصلو شوا دا چا پا بارکی دا دوزخ فیصله سنو شوا او گوربل شوا چه فلانکی دا فلانکی زوی نن ناکام شو پدا سے ناکامی سرا چه دین بعد بدی کامیابی کنا نو فرمائی دا خسران او دا نقصان علا ذالکا هو الخسران المبین دا نقصان غٹ نقصان دے دا نقصان حقیقی نقصان دے دا تاوان دیر لوی تاوان دے ولی فرمائی لهم من فوقها ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخفف الله به عباده زکا دا خسران او دا نقصان چچاتا ملوش نو دے با جہنم بزی دوزخ بزی آتا کہ دا اللہ جل شانہو عذابون دی دا دا بدن دا پاس بم اوروی دا دا بدن دا لادن دی بم اوروی دا دا ہر طرف دا اور لمبی بھی بلزے کے ارشاد فرمائی سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار جہنمیانو کا دوزخ کے داخل انسانانو کا دی کا بچکم جامع اب سوری کی اب دا تارکول نجوڑی بھی وتغشى وجوههم النار او دا دیدہ مخنبا اور کے پڑھ کے اور کے نو فرمائی دا خسران او دا نقصان دا لوی نقصان دے سوال پیدا کی یا اللہ دا دمر لوی نقصان دا دمر لوی تاوان تا او فرمائے طول انسانان پا تاوان پر نقصان کی دی دے تاوان دا ہم نصیب بچ کی ہو ارشاد فرمائی ذات کی سلور صفات راولے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ایمان درست کے دا اللہ جل شانہ ذات باندے ایمان روڑے دا اللہ جل شانہ صفات باندے ایمان روڑے دا اللہ جل شانہ طرفنا مقرر سمر عقیدی چیزی پیغمبران باندے ایمان کتابون باندے ایمان مرنا پس جون باندے ایمان حساب کتاب باندے ایمان جنت باندے ایمان جہنم باندے ایمان فرشتوں باندے ایمان دے پول شیان باندے ایمان روڑے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان روڑون بعد وعملوا الصالحات عمل صحیح کے دا ایمان روڑون بعد دا شریعت او دا دا ایمان چکم تقاضت آنا گئی تب اخبر جون سنگتی رہے تابان دے منس فرض دے تابان دے زکاة فرض دے تابان دے حج فرض دے تابان دے جہاد فرض دے تابان دے بل مسلمان سر خیگر کول دے بل مربلات سر جون سنگ جماعت تفسیروں کو تب جون سنگتی رہے وعملوا الصالحات دا با شریعت پرنا کیوئی دا با اللہ جل شانہو دا حکم پرنا کیوئی دا با خول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خود رشوی طریقی مطابق میں وعملوا الصالحات ایمان درست کا عقیدہ درست کا او عمل صحیح کا او دا دین اپاق وتواصوا بالحق ساتو ذمہ داری دارا چپ اخبر منس کی بمیوبل کبیا دا صحیح عقیدے او دا صحیح عمل دعوت ہوئے زما عقیدہ درست شو زما عمل درست شو زما ذمہ داری استادا درہم صفت مادا پارا چکم ضروری دی چیزان کراولا آقا دا دی چکا دا صحیح عقیدے دا صحیح عمل اور زبل مسلمان کن دعوت ہوا یا فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ پدی ایمان قبل اولو باندے سوچ کرے پا دا دے صحیح عقیدے ساتلو باندے پدے صحیح عقیدہ پدے صحیح عمل باندے جون پہ رول باندے بل مسلمان تا بل انسان تا دے دعوت ورقول باندے تاسو تا تکلیف رسی تاسو تا مختلف قسم مشکلات مفید رسی تاسو تا جسمانی تکلیف ملاوی تاسو تا روحانی تکلیف ملاوی حقیقہ نے بصبر اور بل مسلمان تا صبر تلقین و دعوت
نو زما عزتمندو صحیح عقیده او صحیح عمل د یو انسان د پیدایش مقصد دی. زما د خبرې غرض ده چې دا پوره کائنات زما او ستا خدمت لپاره شو. نو زما او ستا د پیدایش مقصد دا شو چې زه به خپل عقیده صحیح ساتم، زه به خپل عمل صحیح ساتم، د شریعت او د اسلام فرنا کې به زما عقیده وي او زما عمل وي. دا زما او ستا د تخلیق مقصد دی. پاتې شو دنیا ګټل، جامې اغوستل، خوراک کول، اوسېدو لپاره کور جوړول، بچو لپاره معاش ګټل، دنیا ګټل، دا بیا زما او ستا ضرورت دی، دا مقصد نه دی. دا یاد کړئ. د دې یو مثال زموږ خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکوي. د هغې مفهوم داسې وي زما مثال دی یو مسافر دی. یو مسافر چې په لار روان وي د خبرې د سوچ کوي چې مقصد او ضرورت کې فرق څه دی. یو مسافر بالفرض د دې نه روان شو چې کراچۍ ته، د ده د سفر مقصد دا دی چې زه کراچۍ ته ورسم. دې چې کله سفر شروع کړي په دې لار باندې ځکه مختلف قسم ضروریات پیش راځي. کله دې ته کېږي د اوبو څښلو ضرورت د پیش راځي، کله دې اوږې کېږي د خوراک ضرورت ورته پیش راځي، کله دې ستړي کېږي لږ وخت دپاره دته د دمې ضرورت پیش راځي، کله دته د قضای حاجت د بیت الخلا د تلو ضرورت پیش راځي. نو دې ټولو شیانو ته دا مسافر د ضرورت په نظر باندې ګوري، د مقصد په نظر باندې ورته نه ګوري. دې تږي شو اول خو کوشش دا کوي چې بس څومره ځان باندې تنګ تېرولی شي چې برداشت کړي چې زما دا کوم منزل دی، زما چې کوم سفر دی او کوم مقصد ته رسېدل دي چې په دې کې زه لیټ نه شم، دې کې زه چېرته پاتې نه شم. خو بیا هم چې دې ډېر سخت تږي شي بس اوبه اوس کې خو خپل سفر جاري ساتي. کله دې وږي شي کوشش دا کوي چې خوراک ونه کړي، خو بیا هم که یو ځای کې دې ایثار شي فوراً خوراک نه چې فارغ شي بیا ګاډي ته خېږي روانېږي. د بیت الخلا ضرورت کې درته پېښېږي، دې ځي هلته کې بیا شپه نه کوي، بیا شپې نه تېروي، ورځې نه تېروي، ځان فارغوي او خپل منزل ته ځان رسوي، خپل مقصد ته ځان رسوي. نو زما عزتمندو بعیني همدغه شان دې دنیا ته چې موږ راغلي یو موږ یو سفر باندې یو. زما او ستا ابتدا چې شوې ده په عالم ارواح کې وشوه. د عالم ارواح نه دا انسانان د مور ګېډې ته راغلي، د دغه ځای نه بیا عالم دنیا ته راغلي، د عالم دنیا نه دې بیا ځي د قبر خېټې ته، د ځمکې خېټې ته، بیا د دې نه ځي بیا د قیامت ورځ ته د الله جل شانه دربار ته. نو زما او ستا د پیدایش مقصد، زما او ستا د دې سفر مقصد د الله جل شانه دربار ته تلل دي، د الله جل شانه حصول دی، د الله جل شانه قرب دا حاصل دي. زما او ستا د دې سفر منزل هغه دی، زما او ستا د دې سفر مطلوب هغه دی. اوس مونږ به داسې نه کوو چې ما ته د خوراک ضرورت دی، ما ته د جامو اچولو ضرورت دی، ما ته د کور ضرورت دی، زه ځان په دې کې دومره مصروف وساتم چې سهار نه واله ماښامه پورې، ماښام نه واله سهاره پورې زما ټول وخت دې باندې ولګي، زما ټول صلاحیت طاقت استعداد همدې باندې ولګي چې زه کور ښه جوړ کړم، زه بنګله جوړه کړم، زه جایداد ځانله زیات کړم، زما بینک بیلنس زیات شي، زه جامې ډېرې کړم، ځان دپاره خوراکونه ډېر کړم، بچو دپاره نوسو دپاره کړوسو دپاره پیسې پرېږدم، زه هم په دې کې ولګم. زما مقصد، زما منزل، زما مطلوب هغې کې به حایل پیدا شي، هغې کې به رکاوټ پیدا شي. یو مسافر کله هم دا نه کوي، یو مسافر هم دا نه کوي. نو زما عزتمندو موږ چې دنیا کې ژوند تېرو دې شیانو ته به موږ د ضرورت په نظر باندې ګورو. زمونږ مقصد هغه د الله جل شانه د رضا حصول وي، هغه د الله جل شانه د قرب حاصلول وي، او هغه په جنت کې د الله جل شانه مېلمستیا، د الله جل شانه دیدار، هغې باندې مشرف کېدل وي. دا به زموږ ستا د ژوند مقصد وي. اوس یو سوال پیدا کېږي، یو سوال بل پیدا کېږي چې ما ته به زما د عقیده څوک ښیي، ما ته به زما د صحیح عمل څوک ښیي، ما ته به څنګه پته لګي چې زما رب الله دی، ما ته به څنګه پته لګي چې زما پیغمبر محمد رسول الله دی، ما ته به څنګه پته لګي چې زما د ژوند
ژوند د تیرولو اصول دا په قرآن کې دي. ما ته به څنګه پته لګي چې سبا د قیامت په ورځ ما نه به څه تپوسونه کېږي؟ ما ته به څنګه پته لګي چې سبا د قیامت په ورځ د الله جل شانه په دربار کې د کامیابۍ اصول څه دي، د کامیابۍ ذریعه څه ده؟ ما ته به څنګه پته لګي؟ ما ته به نام اعمال په خلاص څنګه ملاويږي؟ ما ته به څنګه پته لګي پل صراط باندې به زه څنګه تېرېږم؟ ما ته به څنګه پته لګي زه به د جهنم د اور نه څنګه بچ کېږم؟ ما ته به څنګه پته لګي زه به جنت ته څنګه ځم؟ زما عزتمندو د دې ټولو خبرو د زده کړې لپاره د دې مدارسو د دې مساجدو دا قیام الله جل شانه جاري فرمایلی دی. بعضې خلک وایي د مدارسو معاشرې ته څه ورکوو؟ د دې مدارسو فایده څه ده؟ دا تاسو به اورئ. د غیرو خلکو خو دا یو سازش دی، خو زمونږ د مسلمانانو وروڼه د دغه سازش ښکاره شوي دي. نو زمونږ د اکثرو مسلمانانو وروڼو په خولو باندې دا وي چې د دې مدرسو فایده څه ده؟ د دې مدرسو د درس او د تدریس د دې معاشرې ته څه فایده ده؟ زما عزتمندو که دا خبره یو دنیا پرسته انسان کوي، که دا خبره هغه انسان کوي چې هغه الله نه مني، که دا خبره هغه انسان کوي چې هغه پیغمبر نه مني، که دا خبره هغه انسان کوي چې هغه قرآن نه مني، که دا خبره هغه انسان کوي چې هغه حلال او حرام کې فرق نه مني، که دا خبره هغه انسان کوي چې هغه ته جایز او ناجایز دواړه یو شان ښکاري، که دا خبره هغه انسان کوي چې هغه د قبر د ژوند نه منکر وي، که دا خبره هغه انسان کوي چې سبا د قیامت په ورځ رب ته د ولاړې نه منکر وي، که دا خبره هغه انسان کوي چې د نام اعمال ملاوېدو نه منکر وي، که دا خبره هغه انسان کوي چې د جنت او د جهنم نه انکار کوي، نو دا خبره عقل کې راځي. خو دا خبره چې کله د یو داسې انسان په خوله باندې راشي چې هغه د رب د منلو اقرار کوي، چې هغه د پیغمبرۍ د منلو اقرار کوي، هغه د قرآن اقرار کوي، هغه د دې اقرار کوي چې زه مسلمان یم، هغه د دې اقرار کوي چې زه په دې دنیا نه یو ځل ځم، هغه د دې خبرې اقرار کوي چې زه په خپل رب مخې ته ودرېږم، د جنت او د جهنم اقرار کوي. نو دا خبره چې کله د داسې انسان په خولې راځي چې د مدرسو معاشرې ته څه ورکړو، نو دا خبره بیا عقل کې نه راځي چې یو طرف ته وایي زه رب منم، یو طرف ته وایي چې زه رب یو منم، یو طرف ته وایي زه پیغمبر محمد رسول الله منم، یو طرف ته وایي زه د دنیا او د آخرت نجات په شریعت باندې په عمل کولو کې منم، او بل طرف ته وایي چې مدرسو معاشرې ته څه ورکړو. نو دا ډېره د عقل نه بعیده خبره ده، لرې خبره ده. ته وایې مدرسو معاشرې ته څه ورکړو، که ته وایې چې زه رب منم د مدرسو تا ته دا وښودل. که دا مدرسې نه وي ما ته څه پته وه چې زما رب الله دی، که دا مدرسې نه وي ما ته څه پته وه چې زما پیغمبر محمد رسول الله دی، که دا مدرسې نه وي ما ته څه پته وه چې قرآن د الله کلام دی، که دا مدرسې نه وي ما ته څه پته وه چې جایز څه شی دی او ناجایز څه شی دی، که دا مدرسې نه وي ما ته څه پته وه حلال او حرام څه ته وایي، که دا مدرسې نه وي ما ته څه پته وه چې لمونځ فرض دی، که دا مدرسې نه وي ما ته څه پته وه چې روژه زکات حج او جهاد فرض دی، که دا مدرسې نه وي ما ته د مور او پلار مقام به چا ښوده، که دا مدرسې نه وي ما ته د خپلو بچو ما باندې څه حق دی دا به راته چا ښوده، که دا مدرسې نه وي ما ته به دا چا ښوده چې د قبر یو ژوند په دا باندې را روان دی، که دا مدرسې نه وي ما ته به چا ښودل چې سبا د قیامت په ورځ رب ته ولاړه ده، سبا د قیامت په ورځ د رب په دربار کې هغه ته د یو څو سوالاتو جواب ورکول دی چې ستا ژوند څنګه تېر شوی، ستا علم څومره کړی، په هغې د عمل څومره کړی، تا مال کوم ځای نه ګټلی، هغه دې بیا کوم ځای کې خرچ کړی، ستا ځواني څنګه تېره شوې وه. دې مدرسو ما ته دا وښودل. زه به بیا هم وایم چې دې مدرسو معاشرې ته څه ورکړه. دې مدرسو زما او ستا چې کوم حقیقي مقصد د هغې مو تا ته وښوده، هغې مو تا ته وښوده. زما عزتمندو ډېره د سوچ خبره ده، انتهایی د سوچ خبره ده. د معاشرې ضرورت یو ډاکټر دی، د هغې نه څوک هم انکار نشي کولی. ها زما او ستا ډاکټر ته ضرورت شته، زما او ستا انجینر ته ضرورت شته، زما او ستا د دې دنیوي ژوند تېرولو څومره شعبې چې دي دې ټولو شعبو ته ضرورت شته. خو د دغه شعبو هغه چې کوم محنت دی، د دغه شعبو چې څومره
منډه تړله ده او د هغې چې څومره خدمات دي د هغې خدمات زما او ستا دپاره صرف تر هغه وخته پورې دي تر کومې پورې چې زما او ستا په وجود کې ساه وي او زما او ستا په دې دنیا کې ژوند وي. کله چې زما او ستا سترګې پړې شوې کوم ورځ باندې چې زما روح زما د بدن نه جدا شو او زما حقیقي ژوند شروع شو، زما د ډاکټر بیا ما ته هیڅ ضرورت نشته، زما د انجینیر بیا ما ته هیڅ ضرورت نشته، زما د دنیوي د یوې شعبې ما ته هیڅ ضرورت نشته. او دا شعبه دا مدرسه چې کومه ده د مدرسې په نوم باندې چې کومې شعبې قایمې دي د دې ضرورت ما ته او تا ته نن هم دی، د مرګ په وخت کې هم دی، په قبر کې هم دی، د قبر نه د وتلو نه بعد هم دی، خپل رب ته چې کله ودرېږو هغه وخت کې هم دی، نام اعمال چې مو تا ته کله میلاوېږي هغه وخت کې هم دی، پل صراط باندې چې کله تېرېږو هغه وخت هم دی، د جنت او د جهنم فیصله چې کېږي هغه وخت هم دی. د دې ضرورت زیات دی. خو عجیبه دا ده زما او ستا د پیسو نه په مختلف نومونو سره ټیکسونه کټ کېږي او دا دنیوي ژوند د ضروریاتو پوره کولو دا څومره شعبې چې دي هغه دغه باندې چلي، دا څومره سرکاري شعبې چې دي نو دا زموږ د صدران یا وزیر اعظمان یا حکومتونه خپل جیب نه ونه ورکوي، خپل جیب نه ورکوي، څوک هم خپل جیب نه ورکوي، هغې خپل جیب کې الټه اچوي ورکوي نه. دا څومره سرکاري محکمې چې چلي په کوم شکل کې چې چلي او دا په لکونو لکونو تنخواګانې یا په زرګونو زرګونو تنخواګانې چې دا سرکاري ملازمین اخلي هغه زما او ستا د جیب نه ځي مختلف ټیکسونو سره. خوشحالۍ پروا هم نشته، خو چې کومې شعبې زما او ستا لپاره د دنیوي ضرورت پوره کولو لپاره دي، د قبر د ضرورت پوره کولو لپاره دي، د قیامت د ورځې د ضرورت پوره کولو لپاره دي، د هغې مو تا تپوس هم نه کوو. هغې کې تاسو د استادانو او تنخواګانو خبرې د دې مدرسې یا د بلې مدرسې 2000 3000 دا تنخواګانې دي او چې کله بچي کور ته راشي مدرسه کې 50 روپۍ غواړي 100 روپۍ غواړي فیس د پوره میاشتې 100 روپۍ نو بیا تندې تروش دا څنګه چلته پرون مې 100 روپۍ درکړې دی بل کار شته که نه پیسو دپاره بس کارخانه جوړه کړې ده د تجارت دپاره یو کار شروع کړی دی دا زموږ په ذهن کې راځي څنګه د 2-3 روپو لپاره دې ته هم تاسو تجارت وایي دې ته هم تاسو کاروبار وایي 2-3 زره نه زیات دي که تاسو د دې مدرسې مبلغین صاحب مولانا رحمان الله څخه تاسو یو ما ته پته خو ستاسو معاشرې ته دې مدرسې څه ورکړي د 10-8 کاله کې تقریبا هر کال ماشومان فارغېږي 700 ماشومان هغې داسې تیار کړه چې هغې ته د الله کلام ورښودلی د هغې په سینو کې د الله جل شانه کلام ته ځای ورکړی هغې د دې قابل جوړ کړه چې سبا ته دنیا نه لاړ شي نو چې ستا په قبر باندې تا ته تلاوت وکړي دې مدرسې هغې د دې قابل جوړ کړه چې سبا ته دنیا نه لاړ شي ته په قبر کې پروت دی دغه بچي چې کله تلاوت کړي ثواب به ستا په نامې عمل کې لیکل کېږي دغه بچي چې کله د الله ذکر کړي ثواب به ستا نامې عمل کې لیکل کېږي دا بچی چې کله نور ماشومانو ته بیا سبق کوي هغه بیا نورو ته کوي ته به قبر کې پروت دی ستا نامې اعمال هغه کولو وي په هغې کې به منځونه لیکلي کېږي هغې کې به روجې لیکلي کېږي هغې کې به زکاتونه حجونه لیکلي کېږي هغې کې به ذکرونه لیکلي کېږي زه به بیا هم وایم چې دې مدرسو ما ته څه راکړه زما عزتمندو دې مدرسو خو چې ما تا ته څه راکړي دي هغه د دنیا یو شي ما ته راکړي دا چې کله زما ستا سترګې پټې شي بیا به پته ولګي بیا به پته ولګي خو الحمدلله څنګه چې ما لومړی کې اشعار وویل چې د غیرو څومره سازشونه چې دي د غیرو خلکو څومره منصوبې جوړې شي دا ملا او طالب بهر دنیا ته د دهشتګرد په طور باندې پیش کړي الحمدلله دا ملا او طالب به بیا هم لګیا هم په دغه 2-3 زرو کې به لګیا کړو خپل معاشرې ته د خپل معاشرې وړو وړو بچو ته به قرآن ښیي د الله جل شانه د دې انتخاب کړی دی د غیرو خلکو سازش دی ده تېر روژه کې نه مخکې روژه کې زموږ وړوکي اختر په مدینه منوره کې مسجد نبوي کې سحر مونځ زموږ په اختر مونځ ته مې انتظار وکړه ما سره یو نوجوان هلک ناست و ګس ته ما سره بوتل کې اوبه هم وې کجورې وې ما خپله هم خوړلې
کړي نو هغه ته مې ورکړي هغې نه پس مو خبرې شروع کړې مې ته کوم ځای زه د یمن یم دلته کې ډرایوینګ ما ته ویل دا کوم ځای مې پاکستان نو فورن دویم د پوسټ هغه دا کړي د پاکستان او د انډیا خپل منځ کې تعلقات څنګه دي مې چې څنګه مخکې وو هغه شان اوس هم هغه وخت کې نږدې عمده رمضان کې د یمن نه د جدې په ایرپورټ باندې په بعضو ځایونو باندې میزایل وړې راکټونه فایر شوي څه حملې شوي وړې نو ما ته د دویمه پوښتنه دا وکړه ما هغه نه دا پوښتنه وکړه مې ستاسو کوم سعودي سره حالت خراب دی د یمن وایي نه د یمن د حکومت حالت نه دی خراب دا زموږ په ملک کې څه خلک دي یو جماعت دی وی څنګه چې دا خبره زه د دې خبرې لپاره مې دا څه وکړه وی څنګه چې ستاسو په ملک کې طالبان دي وی دا هغه خلک دي په دې باندې څه کوي حملې کوي نو دې چې ویل کنه چې څنګه ستاسو په ملک کې څه دي طالبان دي نو ما ډېر افسوس وکړ چې هغه ته مې ونه ویل چې ګوره بهر د یمن یو اوسېدونکی زما د ملک طالب ته د دهشتګرد په نظر باندې ګوري او حال دا چې طالبان څه کوي هغه تاسو ته پته ده ستاسو مسجد دی مسجد سینګار قرآن زده کوي قرآن ښیي احادیث زده کوي احادیث ښیي اسلامي فن خپل زده کوي نور د طالبو بنګا ته وکړه معاشرې ته امن ورکړي معاشرې ته چین ورکړي معاشرې ته خپل دین ښیي